عاشورا دا د عشرې جمع ده. په دې ورځې باندې ډېر واقعات هغه چې اسلامي تاریخ سره تعلق ساتي هغه شوي دي. د هغې د وجې نه دې له عاشورا نوم ایښودی شوی دی. او عشر ویلی کېږي لس ته، یعنې د دې میاشتې په لسم تاریخ باندې دا واقعات کثرت سره شوي دي. د عاشوري د ورځې لسم تاریخ د دې احترام او د دې عزت او عظمت دا مخکې نه چلیږي. بیا نبی علیه السلام چې کله مبعوث شو او هغوی هجرت وکړو مدینې منورې ته، هلته کې چې لاړل نو هلته کې یهودیان او نصارا وکتلو چې هغو روژه نیسي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ورځې د روژې نیولو هغه حکم راکړو، تر څو پورې چې د رمضان مبارک روژې فرض شوې نه وي، تر هغې پورې محرم د میاشتې د لسم تاریخ روژه نیول دا فرض و. او کله چې بیا د رمضان مبارک د روژې فرضیت نازل شو، د دې فرضیت خو منسوخ شو، لیکن سنت عمل او د نبی علیه السلام بطور سنت دا بیا هم نیولې ده. صحابه کرامو ته یې د دې نیولو حکم کړی دی. ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور کارونه داسې دي چې هغه یې پرېښودلي، هغه یې مداومت اختیار کړی دی، همیشه یې هغه کړي دي. په هغې کې یو صیام عاشورا، د عاشوري د ورځې د محرم میاشتې لسم تاریخ باندې روژه نیول، دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلسل نیولې ده. والعشر او د ذوالحجې د میاشتې د 9 ورځې روژه نیول، دا نبی علیه السلام مسلسل نیولې دي. او هر میاشتې کې وثلاثه ایام من کل شهر، هر میاشتې کې 3 ورځې روژه نیول، دا نبی علیه السلام مسلسل دا عمل کړی دی. او څلورم نمبر ورکعتان قبل الفجر، د سار فرض نه مخکې 2 رکعته سنت، دا عمل نبی علیه السلام مستقل کړی دی. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما نبی علیه السلام ولیدو يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم العاشورا وهذا الشهر يعني شهر رمضان. چې هغو به کومې ورځې فضیلت نورو ورځو باندې ورکو غوره وی ګڼلې او په هغې کې به روژه غوره ګڼله، هغه دغه 2 ورځې وي، یو د رمضان مبارک د میاشتې روژې او بیا یوم عاشورا ورځې روژه، دا به نبي علیه السلام تلاش کول او دا به یې نیولې. دا شان د حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. رمضان نه وروستو چې کومه غوره روژه ده هغه د محرم د میاشتې روژه ده. او نبی علیه السلام ارشاد فرمایه من صوموا عاشورا وخالفوا فيه اليهود والنصارى، تاسو د عاشورا د ورځې روژه نیسئ او په دې کې تاسو د یهودو مخالفت کوئ. صوموا قبله یوما وبعده یوما، دې روژې سره مخکې یوه روژه نیسئ یا وروسته یوه روژه نیسئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وصیام یوم عاشورا، د عاشوري د ورځې روژه نیول احتسب علی الله، زه د الله نه امید ساتم ان یکفر السنة التي بعده، چې آینده د یو کال ګناهونو لپاره کفاره وي، هغې لپاره به دا کفاره الله تبارک وتعالی ګرځي.